صفحہ نمبر 4 باندې سبق دی، درس نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الكتاب أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو درنو عزتمندو مسلمانانو رونو اور مسلمانانو خويندو، الحمدللہ د اول ورځې د فهم قرآن کلاس آغاز باقاعده تلاوت کلام پاک او درس حدیث نو شولو. نننۍ موضوع زموږ دا قرآن دستور حیات ته. په دې کلاس کې به ان شاء الله د اسکار مسنونه او ترتیب بم وایو با دې لپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وظایفو دا وردونو اسکارو مسنونونه ادعیه ماثورونه خبر شو چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم دی امت ته پرې خو دې او پاره کې دنیا ډېلو خیر او فائدہ ده او د آخرت پکې ډېلو اجر ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر وظایف خودلې، دعاګانې خودلې، ذکرونه خودلې. هداوای د دنیا فائدې دار او د آخرت اجر دار. او موږ ټول مسلمانان اجتماعي تور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه دعاګانو، وظایف او وردونو او ذکرونو نه د امت چې محروم ده او به خبرم ده. دیو جنا روحاني قوت زمو نشته ده. د دې اسکار سره انسان ته روحاني قوت او طاقت به ملاوي. انسان روحاني لحاظ سره مضبوط شي او تکړش. نو نبی صلی الله علیه وسلم نا
امام ترمذی په خپل صحیح ترمذی کې دا حدیث نقل کړی دی او حضرت برید رضی الله عنه دا حدیث راوی دی چې خالد ابن ولید رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د الله رسوله د شپې می خوب و تختی او بیر له خوب ناراضي او خوب خدای الله پاک نعمتونو کې او نعمت هم د چې انسان ته په وخت باندې خوب ورشي او به خوابي انسان تنګي بیا د الله رسول خوب د شپې و تختی بیا له خوب نه د الله رسول سوا کما نبی صلی الله علیه وسلم ورتا دعا او خودلا ویل دا دعا وایا او دا الفاظ وایا او هغه وخت پورې وای چې صبر تعالی خوب نه درغله لکه خلق د بے خوابۍ د پاره نشاور شی استعمال شرا نشاور شی د استعمال کما نو مالا به خوب راشي نو کله خلق نشي استعمالي بیا مولا خوب نه ورځي کله انسان ناول ګوري یرسه قسمه سبو ګورم دی لپاره چې خوب را لراشي کله انسان ځان ته ټي وي او شي آن کی چر په دې کې به مصروف یما او به خوب براله بیا راشي انسان دا ټول تجربه وکي بیا مولا خوب نه ورځي د نبی صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید رضی الله عنه تا دعا خودل چې دا دعا وایا د دې په نتیجه کې به تعالی ډیر مزدار پر سکون آرام راضی با او ستا به خوابي و بیا تا ته ناراضی با او هغه دعا او هغه الفاظ او وردو هغه دی چې اللهم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت دا واقعي اول ځل چې انسان اورینو ګرانوي په کتاب کې او په کاغذ کې سړی او شپه دو شپې او لشپې وي بس انسان ته به یاد شي خدا ویل بغواړي ز کول بمغواړي د بے خوابۍ د پاره د بے آرامۍ د پاره بنیادی طور نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته دا علاج خودلې ده د خپل بے آرامۍ او د بے خوابۍ د پاره دا دعا وای ان شاء الله پر سکون د شپې وو د کېږي او خپل آرام وکوي اللهم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط علي احد منهم او ان يطغى علي عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ولا اله الا انت دا مسلمانانو لکه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعاګانو باندې یقینم راغې بیاوري می پیدا شو او د په خطر ترتیب باندې لوستل وکړل ډیر روحاني قوت په مسلمان ته ملو شي او ډیر لوی فائدې د دنیا ډیر لوی خیر او فائدہ ورته ملو شي او د نبی صلی الله علیه وسلم د دعاګانو نه او دغه د اسکار او وظایف نه موږ مسلمانان چې په بے خبرۍ کې مو په غفلت کې مو نو دا از د کول پکار دا یو دعا به روزانه دي د پاره خیمه زموږ دې طرف ته دلچسپي را پیدا شي او موږ دا از د کو د دې وینا شروع د فهم قرآن کلاس کې اولنۍ موضوع چې د قرآن په بنیادی موضوعات باندې دغه په ترغیب باندې وي چې الله پاک انسانانو ته د نبیانو کوم سلسله او کوم تسلسل شروع کړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم دغه اختتام شوه دی او نبی صلی الله علیه وسلم اخری پیغمبرو د پیغمبرانو ته الله پاک خپل هدایات ورکړي دي لکه تورات ورکړو انجیل ورکړو زبور ورکړو صحیفه راغلي وي اخری پیغمبر ته اخری کلام قرآن مجید په شکل کې نبی صلی الله علیه وسلم ته
دا نازل شوی دی او آغاز شوی دی په غار حرا کې. نبی صلی الله علیه وسلم به د نبوت نه مخکې دا سید الله تعالی په دې قدرتونو کې او په دې کائناتو کې د سوچ فکر د پاره او د الله پاک بڑائی او دغه عظمت او د لوی پیدا کولو د پاره په خپل سینه کې با غار حرا ته تللو با. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل شپه د ناس ته اوازونه ترغوګ شو، اوازونه اوري او یو کس ته غور ترورو را نزدیکیږي او ورته را نزدې شولو او بیا ورته د سوره اقرا 15 آیاتونه ولوستل. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دی ورته ولوستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل را تواوروا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل را ته یاد نشو. هغه ته غاړه چاپیر کړله او بیا ورته سبق ویلو را تواوروا. نبی علیہ السلام ورته بیا ویل را ته یاد نشو او په دریم ځل ورته هغه خجوخت غاړه ورته ور کړله او بیا چې ورته کله واورولو نبی صلی الله علیه وسلم ته یاد شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پریشان شولو دا څه واقعیا راوسی چلو شولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا کور ته راغی او ردی خپل واقع حل خپل بیبی ته خدیجه الکبرى رضی الله عنها تواورو. اسی معلومی کی داسې د دې روایتونو نه چې قران شریف د ټولو نه اول د نبی صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه زنانه اوریدلې ده. خدیجه الکبرى رضی الله عنها اوریدلې ده. اولنه قران شریف زنانه اوریدلې ده د نبی صلی الله علیه وسلم. دیو جنم کو په قران کلاس کې زنانه راغواړو چاول سماعت امتا کړه ده او قرآن شریف اولنه اوریدل دي کړي دي نو قرآن شریف اوریدل را رازا او د خپل مستقل عادت جوړ کړ. زنانو ردی وجنه اهتمام پکار دی د قرآن د زده کړې او نبی صلی الله علیه وسلم چې ورته حالو ویلو هغه خيار زنانه و پوها وا د نبی صلی الله علیه وسلم نه په عمر کې ډیره مشره وا. دا غیر رشتہ دارو او هغه د آسمانی خبرونو او د آسمانی کتابونو په اور سره وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوتلو غلا او نبی علیہ السلام چې کله هغه ته واقعا ویلا نو هغه ورته ویل چې کم کس ته بیګار غلې دی ګوردا فرشته د جبرئیل له او دا هغه چا خواله راځي چې چاته نبوت ملاوي ته پیغمبري ملاوي شولا. ویل د دې کار د آغاز په نتیجه کې چې دا کار تکم په مکه معظمه کې او دا کله ته شروع کې په مکه معظمه کې یو وخت په دې سرازي د مکه معظمینه به خپل کلیوال او د خپل محلي خلک او د خپلوان او د خپل خاندان خلک به کلی نه وباسي. دا کم حرم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر حیران شولو د خپل کلی نه خپل کور نه خپل وطن نه خپلوان او کلیوال به وباسي. ویلو واقعا وخت به راغی نبی صلی الله علیه وسلم تا دا قرآن شریف حصے بیا الله پاک آیاتونه نازل کړي دي او چې کلم صحابه کرام او مسلمانانو قرآن اوریدل دي نو قرآن شریف اثر هغه قبول کړي دي او دا هغه په ژوندۍ کې داغه اثرات سرګن شوی دي. بیا عامر ابن طفیل رضی الله عنه فرمای ویلزه د عربو د قبیله مشروما راتلم مکل نه کله د حرم ته په زمانه کې د طوافونه عمره د شذونه وو حجونه او طریقې غلطه وا اسلامی طریقې نه وا شرکیات او بدعات خلق وردن نه کړیو و یو ځل د خپل معمول مطابق حرم ته راتلم چې وکتم د بحر د حرم نه راته د مکی خلک استقبال ته ولاړ دي. وځه حیران شوم چې خاص واقعیا وای الجزاء د خلک می استقبال وکړو ملاو شو وی ټول راته بغو کې ویلو چې زموږ په کلی کې یو پیغمبر پیدا شوی دی او د شي کلام وای
چې په انسان باندې فوراً اثر کوي او زوړ دین نه اړای زموږ تاسو سره مرګرتیا او بوخانه تعلقات هم دی غم خادم د راشه درش هم دی یو بل خیر خواهانو زموږ د خیر خواهی جذبه دارا چې دا هغه انسان आवाज او دا کلام आवाज تا خو ګونو سره ټکراو نشي سماعت ونه کی کنه بالکل بغه طرف ته زوړ دین بدر نه پات ویل چې خلق دمر ویره ولا مو د خیر خواهی جذبه زموږ در باندې دا خوره سود دا او موږ ته باندې بد ورځ نه سود کی ویل چې ویره ولم ډیر زیات چې حرم ته کله رالم نو په غوګونو کې مالوچ کې خودل بند میکړل ځکه نبی علیہ السلام په حرم کې زیات تور پات کېدلو با مزبم کولو قران شریف به هم ویلو عرب خلق متاثر کېدل به زیات تور ویل چې کله رالم او طواف می وکړلو بیا په حرم کې سورځي پات کېدل ما ویل دې به می کتلو چې ولاړ دې سبق وای مسکی ویل ځان به می سیټ تساتلو چې واقع چرته وانه ورما وی بلور داسې ساخونته ټیم وی ما په ځړ کې ولا که دومره غټ ملکی دومره غټ سړی لکه کنه وګورئ نه مالو چې واوره د سماشوم خو نه کې څوک بره دوکا کوي ویل د سره ځنه اس دین استما ویل وګورئ نه مې شزونه لري کړل او چې نبی صلی الله علیه وسلم او आवाज می د غوګو شولو ویل دا امر بهترین کلام ویلو کنه قران شریف تلاوت نبی صلی الله علیه وسلم کولو ویل ما پر بدن کې شي لاري وکړلې غونه را باندې زګ زګ شولو اویل ما د سماعت مې وکړل ډیر خوند او مزه وکړل ما ویل چې واقعي دا آسماني کلام دی دا انساني کلام نه دی ځکه موږ شعرونه ما اوریدل پر شعر او شاعري په مجلسونو کې بکیناستلو د عربو محاورې ما اوریدلې د عربو جبه پیژندله خو د دې کلام چې کم وزن او د دې کم معنویت او د دې کم جامعیت او د دې کم ترتیب د عربو دا پویدل اهل زبانو ما چې واقعي دا انساني کلام نه دا بالکل آسماني کلام دی دا وایي به دې د چې کله سبق ختم کړلو مونږه ختم کړلو د روان شولو زه پس غل روانم بیا او چې کله کور ته نه وتلو په دې وګم ورته لاس کې خودل اما ورته ما تاسو سره کار دی تعارف مو سره خپلو کو پلانکین مينوم دی د پلانکی قبيله مشرمه یا غمالو شرا سره په دې لاس کیو وما چې دا میجی په دې لاس کې تاسو ته خیمه راغله مو عمرېلا خلک ډېر سخت ویرا ولا مدامه په دې غوګونو کې خو دی ونن مې شرا ته مرغټ ساړې کوم غټ ملکی تا به څوک دوکې وینن میرا مالو غوګونو لړ کو نن میرا قران سماعت کړه دے او واقع پیغمبر یو کلمه راته وایا مسلمان قرآن انتہائی مؤثر کلام د انسان په زندگی کې تبدیلی راوستون کې د انسان د اندرون حالات بدلون کې عقیده جوړون کې اخلاق جوړون کې وې نبی له صلوات و سلام مسرات کلمه ویلا په ولاړه مرتي سو کما ته ویل دلته تکلیفات ډیر دي مشکلات ډیر خپل علاقه کې کار وکړه دغه شان ابو ذر غفاری رضی الله عنه اوریدلو چې مکه معظمه کې پیغمبر پیدا شوه دی هغه ور را لګلو د مدینې نه مکې ته هغه شروع راغی واپس راغی هغه ته خبر وکړه خدای متاثر نه کړلو د بخپل راغی د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس چې کله راغی دیو مسلمان شوه دی او د قران شریف د تاثیر په دومره وکړلو چې راغی د بیت الله پر دروازو باندې لاسونه کې خودل او پر خانه کعبه کې چغه کړله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چغه کړله او خلک پر اغون شوې وهالو خلکو ته پته و چې دا څوک دی او سوي لکه موږ هم ډېری کلمې اورو کنه موږ څه تاثیر نه قبلو نه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مقویلو چې دا کلمه مو ویل کنه د عربو د زمکی اختیار به الله درکې او عجم به احترام او عزتونه کوي شکرانه بدر تراوی ټیکسونه بدر کوي خلکو په کلمه وای
مونږ خو په زموږ خو زر زل نه چې لکونه ظلم کلمه ویله موږ خو هیڅ هم میلاو نشو و د نبی علیه الصلاة والسلام خبره خو ټیک ده نبی علیہ السلام چې په کوم سوچ باندې په هغه زمانه کې خبره کړې وه عربو ته خلکو ته هغه ورته فکری خبره کړې وه ذهني تابعداري او بدني تابعداري چې ستا په زندګۍ کې د هغې اثرات څرګند شي ستا فکر او عقیده د هغې مطابق په خپله خبره پوهېږې که په دغې بنیادونو باندې واقعي مسلمانانو هغه شان کلمه وویله د الله د رسول خبره اق شان رښتینې نه څنګه چې مخکې اوس هم رښتینې ده الله ویله دنیا اختیار به وله ورکوم د دنیا عزت به وله ورکوم که چا وویله ویله خو موږ ټولو خلکو ده خو چې کم مطالبات دي او د شریعت د کمې ویناګانې دي او د کلمې کم سوچ او فکر دی ځکه دا ټول قرآن شریف خو هم د دغې تشریح ده ابو ذر خلق والو نبی علیہ السلام له بیا راغی نبی علیہ السلام ته ټول خبر نبی علیہ السلام ته ویل ځه ویل بس خپل علاقې ته ځه په دویمه ورځ مې سار شو په درېیمه ورځ مې سار شولو غالبا عثمان ابن عفان رضی الله عنه خلقونه به خلاصولو هغه به ورته ویل ابو ذر قافله ډېره زوروره ده چېرته به ځئ ولې بدنونه خوږېدل نه ولې نه خوږېدل هغوی په دې کې خوند او مزه میلاوېدله د قرآن او د دین د خوند او مزې نه خبرو دا یوه نشه ده څنګه چې نشې والا فرد عادي شي هغه بغیر نشې نه وخت نشي تېرولی هغه یو سرور او خوشحالي محسوس کوي مؤمنانو په هغه زمانه کې یو سرور او خوشحالي محسوس کوله په قرآن عمل او قرآن رسول د قرآن زده کړه د هغوی د زندګۍ یو ښکلې مشغله وه یو ښکلی عمل و د هغوی د زندګۍ همدا وجه وه چې صحابه کرامو به کله آیاتونه واورېدل نو بیا به فورا عملونه کول عمل به فورا کولو د دې وجې نه د ابو ذر رضی الله عنه خلکو سره به اختلاف و چې په قرآن شریف کې دا آیات دی چې کم خلک سره او سپین جمع کوي او نه خرچ کوي فبشرهم بعذاب علیم الله عذاب ولا ورکوما په مدینه کې باغه د خلکو سره باسونه کول عمر فاروق په خپل دور خلافت کې او عثمان ابن عفان غالبا په خپل دور خلافت کې راغوښتلو وی ډېر بحثونه کوي او خلک د تنګۍ دي چې وکه شړې ته لاړ شه دا علاقه پرېږده وه ځکه د هغه مسلک دا و چې د قرآن وینا داره چې ما سهار دې وخوړله ماسپښین د چې ساتي نو ګناه ده او که ماسپښین دې وخوړله ماسخوتن ته یې ساتي نو ګناه ده په دې به بحثونه کول خلیفه وخت ورته ویل مدینه پرېږده وه خلک ډېر تنګې بحثونه به ځکه د ټولو صحابو خو دې بل طرف ته رایه وه او د ابو ذر رای پکې بل شانتي وه او واقع چې کله بیا وفات کېدلو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جنازه کړې ده او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث یو بل ته بیا ابو ذر هم اورولې دي عبدالله بن مسعود هم بیا اورولې دي یو بل ته دغه شان ابو طلحه رضی الله عنه په مدینه پرې کوڅه کې تېرېدلو په جومات په خوا باندې د قرآن شریف دا آیات اول ځل واورېدلو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله وی هغه شی زما په نوم باندې ورکړه چې ستا زړه ته کم شی نږدې دی چې ستا زړه ته کم شی نږدې دی که نه زما په نوم ورکړه اجر او ثواب به درته میلاوي دا ښکلي نیکم دا ده هغوی د الله رسوله الله پاک دی آیت دغه مطلب دی څنګه زه پوه شوی یم او ویل دغه مطلب دی چې ستا په مال کې او ستا په جایداد کې کم شی ستا خوښ دی ستا په زندګۍ کې حق ورکړه وی د الله رسوله دا پلانکې باغ د کجورو نه دی دا زما په ټول مال کې خوښ دی خو د الله رسوله لاس رامخکې کا او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله دا مې د الله په نوم باندې ورکړلو د الله رسوله تقسیم یې کا نبی علیہ السلام ته فرمایي دا په خپل اهتمام وکا په خپلو خپلوانو باندې تقسیم کړه دا تعامل بالقرآن دا غوید فوراً په قرآن شریف باندې عمل
القرآن وی خدای الله په نوم هغه شی ورکړه چې کوم ستاسو زړه ته نږدې تا ته خوښ دی قیمتي دی او ښایسته دی ښکلی دی هغه په معاشره کې یو نوم دی دا د صحابه کرامو په ژوندۍ کې فوراً په قرآن شریف باندې به عملو فوراً په قرآن شریف زنانو چې کله په مدینه منوره کې واورېدل چې قرآن ویلو چې زنانو کورونو نه کله راوځئ کنه یدنینا علیهن من جلابیبهن غټ غټ صادری په سره وای ځکه په هغه زمانه کې د پردې د حکم نه مخکې د عربو عام کلچر داو طریقې کار داو چې هغوی به لوپټۍ استعمالوله خو په غاړه کې باسي پرته وه د لوپټۍ کلچر و خو د پردې نه و لکه دا شی اوس بیا شروع شولو لوپټه شته دی خو هغه پردې والا خبره چې ختمیږي د لوپټې مقصد پرده ده لوپټه وه خو پرده وه پکې نه واسې و په غاړه کې پرته وه قرآن ویل نه د دې لوپټې به لږه غټه به کوي دا لوپټه ښه ده وړه ده ویل دا لوپټه غټه کې صادرې کوي او دا د پردې دپاره استعمال کوي چې زنانه پې پرده راشي هسې به غاړه کې ما اچوئ وړه ده غټه کوي بدن پې پټ کوي نن آیاتونو نازل شو عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای چې سباله د انصارو زنانو د کورونو راوتلې کنه غټ غټ پړونو غټ غټ صادرې په سر وي یوې زنانه به شکایتونه کو چې زما خو دا مرای مې خپه شوله والله سامې پکې بندېږي ما خو اوسه بورچتاڼو صادر نو په سر کړی نه د هغوی شاګانې نه بندېدلې ځکه هغوی په قرآن عمل کولو دقه مطلب دی قرآن دستور حیات دی او په یو شپه او په یو ورځ کې په 24 غنټې کې دننه غټې غټې لوپټو د غټو غټو صادرو پړونو اهتمام هم شوی و دا نه و چې سبا به سړی ځي او مړ چې لوپټه راوړي بیا غټ بیا به استعمال اوس خو کور څه نشته اوس خو به خدای پاک نه رانیسي نه فوراً ځکه هغوی ته ما اندازه وه چې د قرآن د احکاماتو مطلب فوراً عمل دی لیته ولعلنا مکان چې بیا به وشي وبشي خیر دی نه فوراً عملو سباله چې څومره زنانه د کورونو نه راوتې دي د ټولو غټې غټې صادرې او پړونې په سرو او خلک یې بېګا حکم راغلی زنانو فوراً عمل کړی دی مونږ په دې معاشره کې چې د قرآن فهم قرآن کلاسونه کوو یو ما او تا یو بل ته یاد دهاني کوو زما ستا صورتحال څه دی لکه مونږ په معاشره کې به دې خبره پوه یو چې غیبت حرام دی ټول خلک پوه دي یو وړوکي ماشوم نه تپوس وکړي غیبت خو ګناه ده کوم پښتانه څومره زورور خلک دي مونږ چې کله غیبت شروع کوو مونږ الله پاک دې په غیبت کې نه راولي لکه دا مو څومره زورور خلک دي ګناه کوو تذکره هم کوو الله پاک دې ودې څه کوي هم نه مونږ په کتابونو کې دا خبرې چرته نه دي کتلي یو سړی ګناه کوي هغه مخکې ووایي چې خدای پاک ته به ګناه کې مه راوله زه خو کومه دا ګناه جایز شو مونږ ته پته نشته یو سړی ته وایي یو کنځلې ورته کوې لکه خفه کېږم یو څو کنځلې ورته کوم هغه به ولې کنځلې کوې به نو به دې مرۍ نه راونیسمه یو سړي باندې را باندې کوې وهې لکه وهمه دی واپه کېږې منه ګورې ښه دا زموږ د مسلمانانو کوتاهۍ نه دي چې په معاشره کې د قرآن د عمل نه دا معاشره لرې لاړله نبی علیه الصلاة والسلام عمل سره خلقو ته د قرآن د تعلیم د قرآن د زده کړې خبره هم کړې ده نبی علیه السلام جومات ته راننوته خپلې کوټې نه کمرې نه راغی چې یوه کتل به د جومات کې 2 حلقې ناستې د صحابه وو وړوکی مسجد و په هغه وخت نبی علیه السلام چې وکتل یو مرګري په خپل منځ کې د الله د بړایۍ او د الله د لویۍ تذکره کوي بل ډله چې دا د جماعت د صحابو تعلیم او تعلم قرآن تپوس یې وکړو څه کوئ یو ویل موږ قرآن یې بل ته خو بل موږ د الله پاک بړایي بیانو نبی علیه السلام په دې وخت کې څه ویلو بعثت معلما ویل زه الله را لېږلی یم چې خلکو ته قرآن وښیم خلکو ته زده کړه وښیم زه به چرته کښېنم ویل دا دواړه ملګري مې ټیک دي دا دواړه جماعتونه ښه دي اوس دا پیغمبر به چرته کښېني یاره د جومات په دې منځ کې دي کښېنه چې دا دواړه خفه نه شي نه چرته خو به ناسته کوي دا پیغمبر یا دې جومات نه وځي نه دي کښېني یا ملګري دواړه خبر شي نه نبی علیه السلام لاړو قرآن په حلقه کې کښېناستل امت ته تعلیم ورکړی دی
د قران په حلقو کې کینی بیا ویل زه معلم ما زه به خلکو ته قران خیمه او هغه مجلس او په هغه محفل کې به کینم چې کم کې خلک قران زده کوي یو ځل صحابه مجلس ناستو او یو بل ته قران زده کو د نبی اسلام راغه په دې منځ کې کېناستلو صحابه کرام شاګردانو ټول خاموش ویل وای کنه ویل کوم دې لپاره تاسو مجلس کې کېناستم تاسو قران شریف یو بل ته ویلو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د قران تعلیم طرف ته ذکر طرف ته غالبا په غزوه احد کې د 70 شهدا او فرقم نبی اسلام د قران د تعلیم په وجه کړی دی او یا مسلمانان شهیدان شوی مهاجرم او انصارم پکیو مشرانم پکیو کشرانم پکیو او د نبی اسلام د خاندان خلکمو بهر خلکم پکیو اجتماعي قبرونو اهتمام ولا کړی دی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایش کاول بکم شهید خاوز ما اول بکم خاور تسپارو مشر چې کوي د عمر فیصله الله رسول الله کړي په شهیدانو کې چاله مشران ورور سره کشران ورور مشران مخ کې کشران ورور سنا یا مهاجر مخ کې راړو انصار ورور سنا یا زمانه خاندان خلق حمزه رضی الله عنه شهید شوی د ماتره دی هغه مخ کې راړو نور ورور سره راړو نه چې نبی علیہ السلام دلته فرق وسه کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې چاته قران ډیر یاد دی او څوک د قران ماهر دی غول راوړی د اود د شهیدانو د شهادت په مرتبه کې هم فرق نبی صلی الله علیه وسلم د قران د ذکر په بنیاد باندې کړی دی دا امت ته تعلیم دی عمر فاروق رضی الله عنه با ځان سره کشران صحابه کرام لکه عبد الله ابن عباس پکې نولو په مجلس کې مشرانو صحابو په اعتراض چې کشر زموږ سره په مجلس کې ولې کینی عمر فاروق وګونو ته خبر رسیدلی و چې مشرانو اعتراض دی هغه چاته سو نه ویل یو ځلې په مجلس کې کېناستل نو موږ په مجلسونو کې کینو موږ هم د قران شریف تلاوت کو تلاوت تو کو څو خبرې کوي څوک سکی چا ورته توجه نه دی عربو یو مشر راغلو الله پاک ته محترم قیس ابو بخی موږ چې کله میټینګ شروع کول ماته ویل تلاوت وکړه ما چې تلاوت کله وکړلو نو قیس ابو بیا میټینګ شروع کول هغه عربي ما شروع ویل چې نه اول چې کم تلاوتونه شوی تلاوت شو اول په دې گفتگو کو چې کم تلاوت کم میټینګ آغاز وشو د کم خبر اول په دې تعامل په دې گفتگو کو بیا بنور خبرې کو ما را ډیره مشرانو تاسو کول کم زیات ویلو توجه نه چانه لکه د خپل مجلس خبرې کوم د پردي مجلس پرې دا و موږ توجه نه ما نه ډیرو مشرانو تاسو کو ویلکم زیات ویل دا زموږ خپل غفلت پردي غفلت خو پرې دا زموږ خپل د عربیه دا او دومره خپل گفتگو په آیاتونو باندې وشو لکه ماته نه یاد را ټول خبرو په خپل خبرې وکړلې چایونو ته او چابل نکته قاسمګه په یو صورت باندې موږ یو آیات تلاوت شو بخر سو خپل خبره وکي هر چا د قران تعلیم او مطالعه طرف ته توجه را پیدا شي نو عمر فاروق رضی الله عنه د ټولو د سوره نصر ته پوښتنه وکړه څه مطلب دی هر چا خپل رائے ویلا عبد الله ابن عباس څه مطلب دی ویل پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رخصتۍ خبر ده ویل دا کشر ذکر مسره کیناره قران ماهر ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به نبی علیہ السلام کله ویل عبد الله ذکر قران شریف تلاوت شروع کا هغه الله رسول قران شریف پتا نازل شوی ره نو شاګرد ما تاسو مخ کې څنګه قران شریف اورو ما نبی علیہ السلام ته فرمای عبد الله چې بل سو قران وای کنه او زه اورم ډېر خوند راکې نبی علیہ السلام په خپل وای عبد الله بن مسعود فرمای سوره نساء میں ویلا او چې کله دی آیات لرالم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبی علیہ السلام ته عبد الله بچي بس ویل چې ما د نبی علیہ السلام سترګو مبارک تو قتل د نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې اوخ کې بيدلې قیامت منظرو
نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح په موقع باندې د خپل تقریر په موقع باندې د گفتگو په آغاز کې به سوره بقره د سوره آل عمران د سوره احزاب آیاتونه الوستل لکه مونږه مصبح خطبو کې وایو و دموږ د مسلمانانو غشان هغه توجه هغه طرف ته نه راګرځي هغه وخت کې مسلمانانو قرآن شریف طرف ته توجه بوا او د قرآن پوهه او د قرآن زده کړه به خلکو به دې طرف ته توجه کوله په ډېر یو لوی پلانینګ سره او چې هر څه ورته وایو دا ټول امت د قرآن شریف نه داسې لرې کړلی شولو که نه داسې لرې شولو دا واپس نږدې کول دومره لوی جدوجهد غواړي دومره لوی جدوجهد ځکه چې په دې بر صغیر کې چې کله اولنې ترجمه د قرآن شریف وشوله نو خلکو فتوی ورکړلې په فارسي کې په اردو کې د قرآن شریف ترجمه باقاعده مولانا شاه عبدالعزیز رحمه الله دا ډېر لوی شیخ الحدیث او لوی عالم تیر شوی دی دا شاه ولی الله رحمه الله دا غټ خاندان دی 15 کال هغه بلې بر صغیر کې هغه قرآن د درس اهتمام کړو او د هغې زمانې ډېر معتبر خلکو به هغه درس قرآن مخالفت کولو چې نن د هغوی مداحان دي دا موږ مسلمانان ډېر زیات لرې کړلو د قرآن شریف نه ډېر زیات لرې شولو د دې وجې نه امت خلکو ته داسې معلومیږي لکه دا قرآن شریف چې دا د مولیانو کتاب وي لکه زه په خپله محسوس کومه داسې په خپل ماحول کې چې دا د قاریانو د مولیانو کتاب دی مونږ ورسره څه کار دی استاد یې پوه شه قرآن شریف یې پوه شه او قاري صاحب پوه شه او قرآن شریف یې پوه شه لکه زه خو داسې محسوس کوم حالانکه زمونږ د معتزلهو په دې باندې بحث دی علمي بحث دی چې قرآن اهل سنت والجماعت وی قرآن دا کلام الله دی الله پاک کلام دی دا د ربي کلام نه دی دا الفاظ او معانی دواړه دا د الله د طرف نه منزل او دا کلام الله دا الله کلام دی د معتزله ورای بلغه دا الله کلام دی د پیغمبر کلام د پیغمبر کلام احادیث دي دا د الله کلام دی چې الله څومره لوی بادشاہ دی لوی ذات دی دغه شان دغه کلام دی خو څه د پاره راغلی دی نو تاسو به تلاوت د پاره راغلی نو دا خبرم ټیک ده قرآن ویل یتلو علیهم آیاتی تلاوت بم کوي ثواب دی سره پاره راغلی قسمونو د پاره راغلی دی نو قسم خبره خو به ټیک نه خو د قسم مطلب کداوی چې موږ به فیصله کوو نو دا خبره به ټیک ده الک راځه د ما استاد تنازع ده فیصله کوو نو به خبره خو ټیک ده کله قسم مطلب داوی چې ما او د استاد زمکی د پولی د جیداد د کاروبار څخه خبره تنازع راځي فیصله کوو ځکه قرآن شریف خو ویل دي فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما د مسلمان د ایمان نه خبره په قرآن او حدیث په فیصله کوي او منی به او کدا نه نه ده قرآن وینه فلا به نه ده نو قرآن شریف زموږ په معاشره کې یا خو تلاوت دی یا قسمونه دي او تلاوت خو وسو غمزم خپل تلاوت پاتې شولو چې د پول ابتدا نه د پول ابتدا کې تلاوت دی د روډ په ابتدا کې تلاوت دی او د اسمبلی اجلاس چې کیږي تلاوت دی خځې زر زر مخسرونه پټ کې به تلاوت چکیږي دغه شان کله دکان چرته آغاز دی د ابتدا ده او که د بانک ابتدا ده سود د مرکز دغه آغاز سره تلاوت سره دی مونږه مدرسې خواته په خار کې پاتې کېدلم نو خواته جوخ بینک جوړ شو ډیر مخکې وخت دی زما خبره ده د حفظ کلاس ما چلولو منیجر صاحب راغی ما ته مولانا صاحب وزیر اعلی صاحب راځي او دا تاسو راشي تلاوت وکړي ما شي ویلم د بینک نه پتاره ما زه خو دې کې تلاوت نو ما اعتماد نه پیژنې وی شاګرد راکمه شاګردم نه درخو ویل صاحب را روان دي او نا وخت لا ما غستا مسله ده زما مسله نه ده
زنه شاګرد را کوم نه پخپل درځو بین کې بسنګ تلاوت کوم او دا سینه چې سلیماټي کټونه ډیر نه خرسيږي نو التمم ختم کوما او یا چې ډیر تکنه خلک کې ډیر منځ گزارای نو پر رمضان کې د درش په ختم ته ودرېږي او په درې مشپې شکر الحمدلله خدای پاک لوی غم نه خلاص اوس په قلار تراوی لکه ټول خلک هم دغه درش په باندې ودرېږي ټول خلک او دا ترمسونه ځان سره وړي او بې ته بدر میدان تراغله لکه اوس دغه تفکر کې دنیا خوراکونه وکړل او شل رکعات تراوی کې خو په قلار ودرېږي کنه چې خوراکونه ضرورت یې سره لکه دا زموږ د خپل ماحول خبره کوم د خپل ماحول دا هم د مسلمانانو د کوتاهی دا چې د مسلمانانو تش تلاوتونو ته خبره پاتې شول او قسمونو ته خبره پاتې شول زموږ د عدالتي نظام نه زموږ د معاشرتي نظام نه اخلاقی نظام نه تعلیمی نظام نه تجارتی نظام نه د مسلمان د هر شي نه قرآن شریف به د عمل په بنیاد بالکل بهر دی لکه وسه پوری منګ نه چا مانه خو چاته پوښتنه کړي کېږي شي مولانا سینا پروفیسور شیم نه چاته پوښ کړي چې زما د لور واده زه په کومه طریقه وکم نه چاته پوښتنه کړي هر څه خپله طریقه ده اله ماره زو واده په کومه طریقه وکم یره زه کاروبار شروع کوم سو وکم ډبل شال خلکو پیسې ورکول نه چاته پوښ کړي نه چې خلکو نه کله کورونه ویوړلې به خلک خبر شلکه او یو ور د بل نه پټ پټ پیسې ورکړي که تاسو په کې سوکي خپکیږي ما خیر د مدرس مو ملمم یملا نو ډیر خبرو به زمانہ خپکیږي ما نه یو مرګره ته پوس کړو ما ډیر خپل سره راغختلو ویل دا پتوی دی دا پتوی ما زه خو پتونه خبر نه کوم د قران او حدیث خبره دار چې دا شی سود دی ګناه نه مکوي امرګری سول ما مکوي او چې چا پیسې ور کړو زنانو سره خرڅ کړی دي او ډبل شاله خلکو پیسې ورکول لکه ته چې پیسې ورکې او تا به بلکو 15000 روپۍ تا به و چکله کی راځي دغه ته سود وای کنه یا تعالی الله پاک عقل یې درکړي مفتی صاحب مولوی صاحب غلطه پیتو عقل استعمال کا دا خپل مفتی سوي دا دل ته جګدن نکم مفتی دا مفتی سوي الله پاک د بهر مفتیانو نه علاوه دنه یو مفتی دن نکینه ولې چاګه ته ضمیر وای انسان ایمان دی د دې وجه نبی له سلام فرمایي چې کله دې یو خبره باندې ضمیر مطمئن نه کنا او زړه دې په مسترب وي او خلق په خبره نه ګنا نه وکرهت ایت علیه الناس ګنا نه پرې دا بس غټ مفتی دی کم شعر مسترب کی پرېګا دا هم د خلکو معاملات ارشا د قران شریف د تعلیماتونو بهر شوی دي ټوله معاشره او کوم پر معاشره کې وس دا خبره کو صرف قران عمل پکار دی نو زندګۍ دستور او عین قران پکار دی خلکو د ډیر عجیبه ښکاری په جمعات کې بری خبرو پابندی ده دا خبري بنکه مونږه دیندار خلک یو بل توایو چاله کوي خبرو کې بلګ یو بل ته اجازه یو بل خو چې په حقوق نه یار زمو ستاره زندګۍ دستور پکار دی عین پکار دی زموږ د وطن یو عین دی قانون دی دستور دی زموږ د محلي او د علاقې او د خاندانونو یو دستور او عین دی د مؤمن د مؤمن او د مسلمان د زندګۍ دستور او عین بسې قران شریف دی دا هغه د ایمان او دغه مسلمانۍ تقاضا ده او قران کې الله تعالی ویل دي دا قران شریف می دی دا پار را لګلې ده لتحکم بین الناس خلق مسکه د دې مطابق فیصله کول او د خلکو په ژوندۍ کې عملاً نافذ کول د خلکو په ژوندۍ کې قران شریف وی نه په واده کې متخکاریږي او نه په مړی کې مچاته نخکاریږي نه په دکان کې ښکاری په دې درسونو کې ځا بیا وایم چا سما تعالی د قران شریف سره دوستانه مرګرتیا پکار ده د پینځه مرګري خو هم دوستان یو دوست قران شریف شي د دوست څه مطلب دی چې کم دوست په کومه خبره خپکیږي خلک نه کوي د دوه مرګري دوستان روان یا دی هوټل کې چیس کوو نه غلط شي او را دلته موږ کو ته خپکیږي ګره په دې لار نه په دې بدل لار په دې بدل لار خلک دوستانو د مرګرتیا مطلب یو بل خلک خبره خیال ساتي د قران شریف د مرګرتیا را دوستانی مطلب بدای ادارات په دې لار نه په دې لار نه په دې لار وځو یره دا نه خورو دا خورو هغه به نه خورو
دوستانه مرګرتیا مطلب بدایي کما د دکاندار مو زما سره دوستانه ده ما ته قران شریف ګوره ما سره دوستانه مرګرتیا را یره 2 نمبر شی بنا خرڅه ما ته ویلی ما دا خپکیږي ما نه ولې دوست ولې خپکما کدی امت واپس د قران شریف سره دوستانه شروع کړه دومره خپل ژوندۍ به دومره خپل ژوندۍ به واپس په مسلمانانو په ژوندۍ کې اقشان خیر او برکتونه راشي څنګه چې صحابه او تابعین او د اسلاف په ژوندۍ کې یو خیر او برکت والا ژوند د خلکو بیا نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم تا سوره الانعام کې ویلي دي ځکه هغه زمانه د خلکو مطالبه وا چې راځي موږ په خپل منځ کې یو درېمګړې مقرر کو زموږ استامنس کې په فیصله وکړو درېمګړې به څوک لري مکه معظمه او سړی به څوک مقرر کو کنه الله تعالی پیغمبر ته فرمایي ورته وایا زما استاد منس کی به فیصله الله کوي او داغه په کتاب باندې په قران به کو بل څوک نه درېمګړې نه جرګمار نه الله پاک او داغه کلام بل شي نه زموږ د ټولو خلکو وسم مطالبه دارا چاله کې په درېمګړې به فیصله وکړو شریعت په درېمګړې به کوي مړه به قران وکړو هیڅ څوک مرته نه تیار افغیر الله ابتغي حکما ورتوا ولا تلاش کما ولټو ما دا الله تعالی نه ما سیوا بل څوک درېمګړې بل څوک ثالث بل څوک حکم چې بل څه خبره وکما دا خبره خو ټیک نه ده افغیر الله ابتغي حکما د مؤمن ته مسلمان ته ویلي دي چې ستا درېمګړې او جرګمار استاد ثالث استاد فیصله کوونکی او حکم به قران شریف یو الله پاک نظام وي بل نه ځکه چې هو الذی الله غذات ته انزل چې نازل کړی لیکم الکتاب تاسو ته کتاب مفصله ټول خبره به جدا جدا وضاحت سره دي اځم په معاشره کې یو خبره مشهوره ده چې قران شریف ډیر مغلق او ګران کتاب دی دا مشهوره ده او چې سوار له علوم دی نه ویلي او پنځل علوم دی نه ویلي دا دیوانونه پنځل دیوانونه توهل چې هر دیوال کراس کې بس سړی د قبر کندې ته پریوتی غټ عالمان علما جوړیږي وای دي عوام خلکو د پاره دا خبره نه ده قران شریف ډیر وضاحت سره 20 پاره قران شریف تقریبا 20 پاره تقریبا قران شریف انپړو خلکو تر مکی انپړو خلکو تر راغله چې هغه تعلیم یافته خلک نو عام خلکو قران شریف عام خلکو سره خبره کړي ده مفصله وضاحت سره ډیر وضاحت سره دا ابن بطوطه یو دغه تیر شوی سیاح تیر شوی او ډیر دنیا کې سیاحت وا لیکلم غالبا کړی دي نو ابن بطوطه ری دغه تراغله دهلی تراغله او په دهلی کې هغه په تعلیمي ادارو باندې دوره وکړه د وسنه مدرسه و منسکول و تعلیمي اداره ز قصدن و ما چې هغه زمانه کې د مسلمانانو کم تعلیمي نظام وو هغه چې کله تعلیمي ادارو دوره وکړه کنه هغه چې وکتل چې د هر بچي پلاس کې قران شریف وو او هر معصوم ته بنیادی تعلیم د قران ورکېدلو ابن بطوطه په هغه وخت کې ویلو ویلا امت دا امت نسو غلام کول شي او نه دی امت کې سم سو کمزورتیا راوستل شي کله دی امت د بچی تعلق دغه شان قران سره او داغه بنیادی تعلیم دغه وی دا زمون په وطن کې دا غسین طرف ته دا ټټه شیر چې ورته وبدي کې سور مدرسې وی او یا وخلو ورو خلک د قران شریف نه لرکول د دینی تعلیم نه کندرات پاتې شو امتی راولې چې قران شریف نه غوتی ورنه وړل او ناظره خو بالکل نه ټکه بغلط وي کافر بشي نو الله تعالی فرماینا دا یره پر لري که ها الله غزاد تاسو کتاب نازل کړی خو واضح خبره زمو د منطق او د فلسفه او د کیمستري او د بیولوژي مغلق خبره نه دي
آسان موس کوي، رښتیا وایي، دروغ مه وایي، غیبت مه کوئ، تهمتونه مه لګوئ، بدګمان. اسانه خبرې دي. په دې کې ګرانه کومه خبره، سود مه کوئ. هلکه دې ته لپاره د مشکل څه خبره ده. او والذین آتیناهم الکتاب، چې کوم خلکو ته مې کتاب ورکړی دی، تیر شوي قومونه، یعلمون انه منزل من ربک، ښه خبر دی دا قرآن آسماني کتاب دی، دا تصنیف جوړ شوی نه دی، دا د پورته نه ښکته راغلی، منزل من ربک، د څه دپاره؟ بالحق، د حق د ښکاره کولو دپاره چې حق ښکاره شي. فلا تکونن من الممترین، پیغمبره تا په دې کې د شک کوونکي مه کېږه. پیغمبر خو نه کولو، امت ته تعلیم دی، مسلمانانو په دې کې شک مه کوئ. دا ښکلی کتاب دی، دا تیر شوي خلکو هم دا خبره کړې ده، دا د اسمان نه راغلی دی. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته. زموږ په پاکستان کې ځینې ترمیمات کېږي په آیونو کې، د الله پاک په قانون کې څه ترمیم شته نه، او ځینې نظامونه جوړ شي هغه کې بې انصافي وي، یو قوم له فایده ورکړي بل له زیاتې ورکړي، د یو ګریډ سے واقعي د بل ګریډ کمای. الله وی زما په دې کلام کې عدل دی، رښتینولي ده پکې، ولې کې بدلون نشته. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، پوره شوي دغه کلمې د رب ستا د رښتینولۍ او د عدل. لا مبدل لکلماته، دې کې بدلون نشته، دې کې څوک ترمیم نشي کولی چې هلکه دا 18 ترمیم راوړه، 20 ترمیم راوړه، دا پکې بدلو دا بدلو، نه. او دې کې عدل دی، دې کې رښتینولي ده، دې کې صداقت دی. وهو السمیع العلیم، الله وی زه ارس اورما او اوریدونکی ما پوهه ذات دی، ما د کلام سره د خپلو خلکو څنګه رویه ده. او بیا الله فرمایي الف لام را، الله پویږي په معنا د دې حروفو. کتاب دا کتاب دی، انزلناه موږ نازل کړی دی تا ته، د څه لپاره؟ انزلناه لڅه لپاره؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. که څوک در پکې ودی چې هغه یخ شي، معنی واورئ، دې لپاره چې راوباسي خلق لره د غریبینا الى النور ترقیتا. قرآن دې لپاره راغلی دی چې خلق به غریباران، چې خلق ترقی وکړي، پیسې ډېرې شي، دا معنا ده نه. آیا دې لپاره لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دې لپاره راغلی دی چې د خلکو روډونه کچري، او چې کچر روډونه خلک پاخه روډونو ته کی، او واړه هسپتالونه چې غټ هسپتالونه شي، واړه تعلیمي ادارې چې غټې تعلیمي ادارې شي، او کارخانې نشته چې مخکې دا تیاره ده، او کارخانې نشته چې غټې کارخانې ولګي چې معاشي انقلاب راشي. الله فرمایي نه، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې کم خلق په شرک او په کفریاتو کې، په بدعات او رسوماتو کې، په رسم و رواج کې پراته دي، هغه د اسلام ښکلي دین ته خلق راوباسي، خلکو دغه پرېږدوئ، په دې عمل کوئ. روډونه که په آخري کې که چې دي، که هسپتال وړوکی دی که غټ دی، دا خبره ده کوم زموږ دلچسپي نن سبا په دې کې ډېره سیوا شوې ده. دینه مسلمانۍ به بیا ګورو مړه، اول دا خبره پکار ده یار، مونږ وایي دا پرېږدوه. د یوروپ د خلکو روډونه هم پاخه دي، هسپتالونه هم ډېر ښکلي دي، او هر څه ټیک ده، هر چاته وظیفه میلاویږي، خو ایمانونه خراب دي، اخلاقی نظام خراب دی، خاندانی نظام تباہ و برباد شو، پریشان دي. هغه په پوخ روډ څه وکم، ډوډۍ خو نه چې خورم، خلکو ټول هر څه خراب دي. الله وایي ردي دنیا ردي ظلم او د بربریت نظام نه، د رڼا د روشنایي نظام ته. ستا په تکه رڼا ورځ کې تا ته نور دی، پر رڼا ورځ کې تا ته تکه توره تیاره ده، ولې نظام نشته، رڼا نشته دی، په دې رڼا کې هم تیاره ده. الله وایي د رڼا ورځ درته نور هم روښانه کړو، دی په شپه کې هم درته به رڼا ښکارېږي. بیا لتخرج الناس، دې راپاره چې راوباسې خلق لره دیوالونو نه ولونه خلق یادوي، د څه نه؟ من الظلمات، د تیارو د کفر نه، د شرک نه، د ظلم نه، بربریت نه، رسم رواج نه، الى النور، رڼا د ایمان ته، د اسلام ته، باذن ربهم، په حکم د رب داغه،
الى صراط العزیز الحمید لارې د هغه ذات چې زورور دی او ستایلی شوی دی بل لار نه د الله پاک او هغه الله چې د هغه په اختیار کې ما فی السماوات و ما فی الارض په اسمانونو کې او په ځمکه کې دي الله پاک خالق هم دی مالک هم دی اختیار منم دی وویل للکافرین من عذاب شدید او تباہی د پاره د کافرانو د عذاب سخت نه دا څوک یاد دی دا کافر لا څوک دی الذين يستحبون الحیاة الدنیا علی الاخره هغه خوري اس کې حساب کتاب نشته دا غدي ډوډۍ او دا د روټي کپړه مکان په تلاش کې پراته چې څومره به ډوډۍ ډیریږي با الکه دورات ډیر کوي یستحبون الحیاة الدنیا هغه زندگی مقصد دنیا را تعیسا عبد الدینار و عبد الدرهم ان اعطي رضیا وان لم يعط لم يرضى دا الله رسول فرمایي د ډالرو د اشرفو ریالونو او د پوندونو بندر غرق شي که پیسې ملاوي اسلام زنده باد او کنه ملاويږي وې رحمان انګلا دې رخواغه انګريزان خو مړه پیسو باندې پیسو دا بس دا ټول خبره په پیسو باندې ده الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره مونږ دا ثوابونو خبرې کوو کنه مونږ ثوابونو پرې دا و یار سره دنیا تعمیر خبره وکړي دا ډیره کمزوري خبره ده ها الله فرمایي دا هغه خلق دی یا د دنیا له زندګۍ سره مینا ده د آخرت په مقابله کې نبی اسلام د مدینې نه بهر لګوته او داسې په یو لوړ ځای راخکته شولو په مدینه کې او د بازار په اول سر کې د چیلې وړو کې پیسکوره غونته ما چیلو کې مړو والا کو ګونهو نبی اسلام د ټول مرګري ته چاپیر کړل ځانله ویل الکه په یورپای ودا سوق والی ورځینې سبقونه په درسونو کې نه خرجینه تا ځینې واعظ نصيحت دا په سبق کې نه ټول خبره نبی اسلام په منبرم نه دي کړي په بازار کې کړي دي دا بازار بالکل اولانه سره ده ویل سوق بیا والی خپل مرګرو ته وای دا الله رسول دا مردار ده څنګه سوق په یورپای والی ویل زه اسی به سوق والی لکه سوق په پیسې نه ورکای کنه اسی به سوق والی ایو بکوی الله رسوله ویل دا نه دا خود مر عیب جن کدا جم دې مې کنه سیم چانه غس بده ښکارې ده نبی علیہ السلام ته فرمای زمانه په الله باندې قسم دی الله په ذات باندې قسم دی ویل تاسو دا چیلې دا مردار بړو کې بچیره وړو والا غوګونه نه ته چې جم دې هم دا چانه غستلوس خلا مړ دی څومره سپک در تخکاریږي الله په نبی علیہ السلام فرمای زماري قسم می په الله باندې دا ټول دنیا الله پاک تر دې شنم زیات سپکارا مسلمانانو ته سبق ورکړی دی الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره او خروس کې حساب کتاب نشتا اخرت پکې چاره وستره او څوک د قبر نه راغلي دي څوک د اخرت نه راغلي دي او د دې خبرو په نتیجه کې سکي ويسدون عن سبيل الله دین پرې نه وي دنیا آباد کوي خلق بندې د لارې د الله نه شریعت پرې کوي مړه پرې چې تر کومه وطن کې یو سړی خدای پاک غر کړلو لري شولو ویل دالو پټې بولقې لري کوي ویل دا پاکستانی قوم ترقې نه بچ کړي موږ ول تا خجلو پټل کړي و تاسو طریقې وکړه پرویز مشرف یادو مونږ ویل ترقی لوپټې بولقې لري سارا کړي ترقی بیمانه خیانتګر قیادت سارا کړي دا چې دیانتدار او خپل پاک خلق د مسلمانانو قیادت سنبال کړلو دا امت په عروج ته بيځي ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا د اسلام په خبرو کې کوګواله راو باسي الکه تاسو شریعت غواړي به بونډي کړئ لاسونه نه کټ کړئ دا کوک ذهن والا سړی دی ها د څنګه شریعت نه منم ولا کدي سویل مې مړای نه رانی سو ها شریعت غواړي خطا سو به چې شریعت راشي دا بانک بسنګ جی ها مونږ دې بانک نه بخول اسلامي بانکاری اوبه خلکو له کوړې ورکوي اوبه خلکو ګیره نه کوي په جمعات کې به رجسٹر پروت خلکو له باسیره لګوي خلکو نه بغوتی لګوي
دی خو نور څه خبر نشي کولای مونږ وایو بیا به د حاضرې ضرورت هم نه د چاره ګیر ناف کولو ضرورت هم نه چا لاس کې کټ کولو ضرورت هم نه راځي او چاله به کوړې هم نه ورکولی کېږي اسلام به یو برکتي نظام دی دا ټول جرمونه به ختمېږي ويبغونها عوجا اسلام خلاف خبر هم کوي اولئک فی ضلال بعید ته خو متاثر قرآن وای ځکه دې ډېر جدید خبرې کوي ها الله دې ډېر غټ گمراه دی خدای خوانه لري وسېګا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم الله سمره پیغمبران راغلي دي کنه د خپل قوم ته په خپل جبه کې خبره کړې ده سګرانې مغلق کې خبر نه دی کړی او خلکو نه منو دلی ضرور دي ټول خلک په یولار روان شي ضرور نه هر پیغمبر په خپل جبه باندې خپل امت په کړی دی او خلکو نه منو دلی زیات خلک بل طرف تللی دي وما ارسلنا من رسول ندل گلم هیڅ یو رسول مگر په جبه د قوم داغه ليبين لهم ديره پاره چې خلکو ته کلا خپل صفه خبره وکي فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء او بسو کو گمراهی طرف تلی دی سو هدایت طرف تلی دی سو هدایت طرف تلی اغل الله پاک هدایت ورکړي او چې سو گمراهی طرف تلی دی گمراهی وته ورکړي او هو العزيز الحكيم الله زور ور دی حکمت والا دی عزتمندو دا قرآن شریف دا خبره جو شروع شي دا موضوع به نه ختمي دا دومره وسیع موضوع ده به موږ تم لار نه معلومي چې په کومه لار ته وځو خدای فهم قرآن کلاس آغاز الحمدلله مودیل ته وکړلو ها سره د ډیر خپل باران د رحمت ورېدلو او په ډیر خم موسم کې آغاز وکړلو په دې سحر وخت کې غالبا بغیر د خوب نه او د چینه بل سکار د سینې په دې وخت کې مونږ د سحر وخت کې د فهم قرآن کلاس ځکه کوو چې د خلکو بل وخت کې باندې په دې وخت کې سبانه نه ټول امت دا بهانه ختمو او سیاسي خبرې پکې نه کو پاټو خبرې پکې نه کو په بل چا پسې خبرې نه کو خپل ځان پسې خبرې کو ما استاد قرآن سره څومره تعلق څومره عمل لګي د ما استاد نور بهر خلک